बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او سلام شوم ملګرو په نننی کلاس کې به تاسو ته دا زده کوم چې انسان په ورځ کې څومره کارونه هم کوي هغه به موږ په انګلیسي کې څنګه وایي چې زه دا کار کوم. کلاس ډیر مهم دی کو په چینل باندې نیو وسنو چینل هم سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او ویډیو خپل کور ماشومان سره ضرور شریک کړئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کوو. پهلنۍ جمله موږ سره ده I play game زه لوبه کوم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه لوبه کوم نو موږ به ورته په انګلیش کې وایي I play game. که بیا چېرته په گیم کې تاسو کرکټ کوئ فوټبال کوئ که څه هم کوئ نو صرف د گیم په ځای ورسره هغه اچوئ. I recite the Quran زه د قرآن تلاوت کوم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه د قرآن تلاوت کوم نو موږ به ورته په انګلیش کې وایي I recite the Holy Quran یا I recite the Quran. I read the newspaper زه اخبار لوستم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه اخبار لوستم نو په انګلیش کې به ورته وایي I read the newspaper. I write a letter زه یو خط لیکم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه یو خط لیکم نو په انګلیش کې به ورته وایي I write a letter. I eat breakfast زه د سحر خوراک کوم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه د سحر خوراک کوم یعنی سحر کې انسان چیز کې پراټې وغیره خوري نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو breakfast. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه د سحر خوراک کوم نو په انګلیش کې به ورته وایي I eat breakfast. I go to work زه کار له ځم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه کار له ځم نو په انګلیش کې به ورته وایي I go to work. I do the dishes زه لوښي وینځم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه لوښي وینځم نو په انګلیش کې به ورته وایي I do the dishes. I offer prayers زه مونځ کوم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه مونځ کوم نو په انګلیش کې به ورته وایي I offer prayer. او که موږ ډیر مونځونه کوو نو بیا به ورته prayers استعمالو. I go to school زه مکتب ته ځم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه مکتب ته ځم یعنی سکول ته ځم نو په انګلیش کې به ورته وایي I go to school. I brush my teeth زه خپل غاښونه برش کوم یا زه خپل غاښونه صفا کوم نو په انګلیش کې به ورته وایي I brush my teeth. I cook dinner زه د ماښام خوراک پخوم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه د ماښام خوراک پخوم نو په انګلیش کې به ورته وایي I cook dinner. ډینر چې کومه دی دا د شپې خوراک دی یعنې سهار چې د شپې کم خوراک کوي هغې ته ډینر وایي او بریکفاست چې کومه دی هغه د سهار هغې ته وایي او لنچ چې کومه دی دا د غرمې والا ته وایي. I read a book زه یو کتاب لوستم. که موږ چېرته یو کس وایي چې هلکه زه یو کتاب لوستم پړاوو مې نو په انګلیش کې به ورته وایي I read a book. I get dressed زه جامې اچوم. که موږ چېرته یو کس وایي چې هلکه زه جامې اچوم یا کپړې اچوم نو په انګلیش کې به ورته وایي I get dressed. I take a shower زه لامبم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه لامبم نو په انګلیش کې به ورته وایي I take a shower. I fall asleep زه ویده کېږم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه ویده کېږم خوب کوم نو په انګلیش کې به ورته وایي I fall asleep. I go to bed زه کټ ته ځم. اکثر موږ په پښتو کې وایو هلکه زه کټ ته لویږم یعنې په کټ کې ویده کېږم نو په انګلیش کې به ورته وایي I go to bed. ملګرو دا زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې ما تاسو ته دا زده کړه چې یو انسان په ورځ کې څومره کارونه هم کوي هغه به موږ په انګلیسي کې څنګه وایو چې زه دا کار کوم. انشاءالله په دې به زه تاسو ته نور هم کلاسونه راوړم. که چېرته تاسو ته د دې کلاسونو ضرورت وي نو ما ته په کمنټ سیکشن کې ضرور ووایئ ځکه چې دا کلاسونه د انګلیسي د زده کولو لپاره هم ډېر مهم وي او یو کس که انګلیسي ځان له سټرانګ کول غواړي یعنې مضبوطوالی پکې راوستل غواړي نو دا کلاسونه د هغې لپاره ډېر ضروري دي. ملګرو اوس ماله اجازت راکئ. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دعاګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.